د کوټې پولیسو هغه زده کوونکي په تاڼو کې بند کړي چې د آنلاین کلاسونو پر ضد احتجاج کاوه. د پاکستان د زده کوونکو د کمیټې کنوینر مزمل کاکړ وډیوه ته وویل د کوټې پولیسو دای او د ملګري نیولي او په بیلابیلو تاڼو کې بند کړي دي. د مزمل کاکړ په خبره د نیول شوو زده کوونکو شمیر 80 ته نږدې دی چې 4 ښځینه زده کوونکي هم پکې شامل دي. ښاغلي زیاته کړه دوی له تېرې یوې میاشتې په ټول ملک د احتجاجونو لړۍ پیل کړي. دوی غواړي د آنلاین کلاسونو لړۍ دې بنده سي، د پوهنتونونو فیس دې کم سي او د ملک په ټولو سیمو په خاصه توګه خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالت کې دې د انټرنیټ 3G او 4G ولګول سي. پولیس بیا لاټي چارج پر موږ وکړ، ریلۍ چې روانه وه ټیکسي سټینډ ته موږ ودرول، هلته لاټي چارج وشوله نو موږ ګرفتاره تقریبا 80 سټوډنټس او انجونو سره پر انجونو دوی تشدد وکړي. اصل کې انجونې دلته ډېر کمې راوځي هم د خپل حقوق لپاره لږ چې کمې راوځي د هغه څه بیا چې کومه دوی رویه اختیاروي مخته بیا زموږ انجونې داسې سوچ ګرځنه کوي چې هغه بیا یو احتجاج نه راشي یا یو داسې مطلب د سبقو د دې سوچ وکړي. د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه اخیستلو په شرط ډیوه ته وویل زده کوونکو د پولیسو خبر نه ده منلي. زده کوونکي په زور زبردستي د ایالتي اسمبلۍ لوري ته تلل. پولیس اخر مجبوره سوه چې زده کوونکي ونیسي. د چارواکي په خبره د زده کوونکو شمیر 40 ته نږدې دی. د بلوچستان ایالت د مالیې وزیر ظهور بلیدي پر ټویټر پاڼه لیکلي حکومتي او د اپوزیسیون غړو د پولیسو لخوا د زده کوونکو پر ضد اخیستل شوي ګامونه غندلي. د زده کوونکو غوښتنې قانوني دي. د دوی د غوښتنو په هکله یې د پاکستان د لوړو زده کړو له کمیسیون سره تماس نیولی دی. د بلوچستان ایالتي حکومت ویان لیاقت شاواني پر خپل ټویټر پاڼه بیا داسې لیکي چې زده کوونکي یې د لنډې مودې لپاره ځکه نیولي چې دوی له کورونا وایرس څخه وژغوري. د هغه په خبره چې زده کوونکي به زر خلاص شي. ښاغلي شاواني زیاته کړي چې د کورونا وایرس د مخنیوي په موخه یې په ایالت کې له اوله ماده 144 لګولې ده چې خلک یو ډول غونډې هم ونه کړي او له کورونا وایرس وژغورل سي. په نړۍ کې د کورونا وایرس ناروغي له خورېدو وروسته په پاکستان کې د ژوند د نورو برخو ترڅنګ د تعلیم برخه هم زیاته اغېزمنه سوې ده. د پاکستان د لوړو زده کړو کمیسیون له لوري په ټول ملک کې د پوهنتون د زده کوونکو لپاره د آنلاین کلاسونو لړۍ پیل کړې، خو د ملک د زده کوونکو د سازمانونو له لوري د HEC دغه فیصله او ګام نه دی منل شوی. د احتجاجي زده کوونکو په خبره د ملک په ډیری سیمو کې انټرنیټ او بجلی نسته. زیاتره زده کوونکي بیا د غربت او نورو لاملونو له کبله انټرنیټ، لیپټاپ، بجلی او نورو وسایلو ته لاسرسی نه لري ځکه دوی د HEC د آنلاین کلاسونو په هکله فیصله منلو ته تیار نه دي. د کوټې د پولیسو له لوري د زده کوونکو د نیولو پر ضد په ټولنیزو رسنیو هم کلک غبرګون ښودل شوی او د نیول شوو زده کوونکو د زر خلاصولو غوښتنه شوې. د مزمل کاکړ په خبره که د دوی غوښتنې ونه منل سي دوی به د احتجاجونو لړۍ لا وغځوي. تر دې وړاندې د آنلاین کلاسز د پریکړې پر ضد په خیبر پښتونخوا او کوټه ښار کې د پښتون سټوډنټس فدریشن او پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن لخوا هم پر امن احتجاجي لاریونونه او احتجاجي غونډې شوې دي. له بلې خوا د بلوچستان های کورټ د سې شنبې په ورځ د دې ایالت و ټولو پوهنتونونو ته د آنلاین کلاسونو لپاره له زده کوونکو څخه د فیس نه اخیستلو امر کړی و. د های کورټ مشر جج جسټس جمال خان مندوخیل او جسټس نذیر احمد لانګو زده کوونکو د سازمان BSO لخوا وړاندې شوي درخواست اورونه وکړه. محکمې د لوړو زده کړو کمیسیون او ټولو پوهنتونونو ته امر وکړ چې په ولایت کې د آنلاین کلاسونو د اخیستلو پر مهال هیڅ ډول فیس له زده کوونکو نه اخلي. حفیظ الله استوري شیراني، VOA ډیوا کوټه.